ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيب ربنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جناب صدر المجلس دير معزز ومكرم علماء كرام قراء كرام حفاظ كرام مفتیان عظام طلباء کرام او د علاقې او د کلي ډېرو غیرتمندو پښتنو مسلمانانو ورونو نن یو عجیبه موقع په موږ تاسو باندې راغلې ده چې خالق ارض السما آخري کتاب قرآن کریم چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د هغې نزول شوی دی نن د 19 ماشومانو په ژبو باندې تکمیل ته رسېږي او ډېره حیرانکونه خبره ده قرآن د الله کتاب ہے د کائنات هر خطه ته الله رسول دی لیکن موږ او تاسو چې په کوم نعمت او په کوم احسان الله قرآن راکړی دی داسې بل چا نه دی ورکړی یقینا زه کله کله سوچ کوم اوس مې ملګرو ته خبره کوله ما ورته وایي مې زه په میاشت کې تقریبا چې نوي نو 140 150 مدارسو ته په قرآن کریم د تکمیل سلسله کې یا د بخاري ترمذي د تکمیل په سلسله کې زه رسېږم داسې به یو عالم رسېږي بیا دې وطن ته ګور ما سره اردن مېلمانه بله ورځ راغلي هغې ما ته دا په خپله باندې د هغې فرمان ده هرنګې د اردن چې وګورې دا د شام حصه ده قرآن کریم کې د هغې تذکره راځي د شام د برکت والا ښار ویلو قرآن کریم ورته ویلی دی احادیثو کې تذکره راځي لیکن ما ته د اردن هغه مېلمانه وایي چې زمونږ په ټول وطن کې څومره مدارس دي ستاسو په یوه ضلع کې د هغې نه زیاتې دي بیا مې کتل په دې دشتو باندې موږ را روان وو وایي په دې دشتو
کوم الله د قران کریم مانګل دي ځکه لګول دي یقینا کې چلو ګوري د دنیا کومه کونی ته دغه په دنیا کې کتر پرتګال جزائر رسیدل او د دنیا تر پر سره رسیدل یقینا که هر ځای کې مکتل دي نو الحمدلله یو په دې فخر دي چې الحمدلله علماء دیوبند ځای کې موجود دي اهل سنت والجماعت ولدا عقیده هر ځای کې موجوده ده او دوی مله چې قران کریم الله د دنیا هر کونی ته الحمدلله رسول دې خالق یار او سماع د باغ او بهار همیشه زموږ او تاسو ژوندۍ کې جاری او ساری ساتي بل عزیزانو څنګه چې قران کریم د کابل او سعودي عربستان یو اعلان وکړو د سعودي عربستان اعلان دا چې موږ سکهال په خپل وطن کې په عربستان کې خلق له سلور زره حافظان ورکړل زموږ وفاق المدارس العربیه پاکستان را پاسېدو هغه ورته اعلان وکړو چې موږ صرف د وفاق المدارس د لاندې په پاکستان کې چې د ګورنمنت نم سنا اخلي د عوامو په دې ټکا ټکا روپے باندې چلیږي یو مدرسه هغه ته څومره ضرورت دي ما پېښور یونیورسيټي والا د تاسو ټول سالانه بجټ مسله 70 کروڑ روپے د هغه سالانه بجټ دی داسې پاکستان کې څومره مدارس څومره پاکستان کې یونیورسيټي بیا څومره کالجز دي بیا څومره سکولونه دي بیا ورسره ګوره دا ګرل سکول دی دا چې دا بوای سکول دی داسې ورپسې چلیږي په لکونو کروڑونو باندې لیکن دا ټول بجټ چې د ګورنمنت په پوره کوي زموږ په اعتراض نشته ځکه چې هغه کې زموږ بچي سبق وایي لیکن ورسره چې کله موږ د مدرسې ته راشو نو یو مدرسه ته ګوره څومره دې خرچې دي لیکن الحمدلله ما د اردن مېلمنو ته وې ما ورته وې زموږ عوام د مدارس چلی یو سړی په خپل کور کې د درو کسانو کور نشي چلولی زموږ د دومره ټول مدارس چې دا په لکونو باندې نن پاکستان کې موجود دي الله دې نور زیات کړي دا زموږ عوام چلی نو ما غي ته وې مې چې زویم چې زما حافظ به جنت ته ځي که زویم زما عالم به جنت ته ځي که زویم زما قاری به جنت ته ځي که زویم زما شاعر به جنت ته ځي که زویم زما مفتی محدث او مفسر به جنت ته ځي نو زه یقینا ورسره دا ویل شم چې زما د علاقې او عام بزنسمن یا یو زمیندار چې په پټي کې کاروبار کوي یا یو پلان کې ورته عام خلک چې ان شاء الله دا ټول د مدارس په برکت ورسره جنت ته ضرور ځي ان شاء الله او دا زه دعوی سره وایم چې زموږ وفاق المدارس اعلان وکړو سعودي عربستان وی چې موږ سلور زره حافظان سکهال قوم لور کړو زموږ وفاق المدارس اعلان وکړو وی موږ په دې یو کال کې الکان او جنکه د قران حافظان د 78600 ورکړو په یو کال کې کم سوارلس سوا کم اتیا زر حافظان صرف وفاق المدارس په دې کال کې د قوم لور کړی کچری وفاق المدارس د دمیان زو باسي وفاقي او غیر وفاقي راجمه کې د قوم لدی ملنګانو چې دا موږ ورته په نظر باندې موږ ګوري دا ملنګان کدي خپټکه وي موږ وایو د دم کې سپینې شروع کړي کدي سپینې کپڑے صفا واچي کدي خوراک موږ وایو ټول خوراک مولیان وخورو اگر چې ورګوي موږ لیکن دا غي باوجود د ملنګانو په 3000 او 15000 روپے باندې گزاره وکړه زما پروفیسور چې هغه زما رور دی یونیم لاکھ روپے داو گزاره نکیږي هر وخت هغه سټرایک وي او که په هاسټل کې سټوډنټ دی هغه سټرایک وي زما په مدارسو کې طلبه کې یخو خوړه کې ګرمه خوړه سړې خوړه کې ګرمه خوړه چې چره وګه خوړه کې سبزي خوړه ته شوبو کې ما تکړه لیکن الحمدلله پاکستان په تاریخ کې لا تر نن ورځې پورې څوک ما ته نشي کوله چې فلانګه مدرسې طلبه روډ ته راوځي سټرایک کړو اگر چې حیثیت امداده صفا خبر کول غواړي په کالج والا لس کسان راوځي او روډ بند کړو هغه خلاف اکشن د سودنه اخلي د 2000 راوت الیکشن د سودنه اخلي زما د مدرسې کشل راوتل دهشتګرد ته نه جوړيږي زما د مدرسې طالب علم پټکي والو دهشتګرد ورته ویل شي هر حکومت د 1947 نه راواخلي د مدرسې یو طالب باندې ظلم او ستم یو استاد باندې ظلم او ستم ظلم ورسره کیږي لیکن موږ ورته دا وایو هلاکو خان بھی آیا هلاکو خان راغه زما د مدرسې طلبه زما علماء یو مازیګر نه تر ماخام پورې په یو غنټه ټیم کې ونی لکه حلال کړه دریا یا هم ته ورزول لیکن دا ختم نشو سبحان الله سبحان الله
زه د دریای آمو مخې ته ولاړم دریای آمو ته مې کتل آسمان ته مې کتل ځمکې ته مې کتل ما وی آسمانه په یو زمانه کې به تا په دې ځای کې عجیبه تماشې لیدلي لیکن دا علما طلبا ونه درېدل دا چا منع نه کړی شو صحرای ګوبي ته مې کتل چې چنګیزخان سره د فوجونو په هغې یلغار کوي خوارزم ته راورسېدو د خوارزم په هغه میدان کې ولاړم په کوم کې چې ما یو ځای ته کتل چې د 15 لاک مسلمانانو د دې سرونو منارې هلته جوړې کړې وې 15 لکه مسلمانانو پخوا به خلکو منګې کېښودو پې د پاسه به بل کېښودو پې بل به کېښودو داسې د منګول لاین به بوتلو هلاکو خان په خوارزم کې هغه میدان ته ما کتل په کوم میدان کې چې هلاکو خان د 15 لاک مسلمانانو سرونه به کټ کول او د یو بل د پاسه به کېښودل د هغې منارې جوړولې د علماو د سرونو منارې جدا وې د فقهاو د سرونو منارې جدا وې د مفتیانو د سرونو منارې جدا وې د عمراو د سرونو منارې جدا وې د عامو طلباو د سرونو منارې جدا وې د عامو مسلمانانو د هغه زمانې مسلمانانو حیثیت څنګه د هغې د سرونو منارې جدا وې میں دلی کے گیٹ کو دیکھتا رہا میں دارالعلوم دیوبند میں کھڑے ہو کر دارالعلوم دیوبند کی اوزل ولاڑوں ہندوستان کے دانار غونی تمہیں قتل ماوی اے ونی تاکم تاریخ رقم تراس کرے دے ستان مخ کے پدے ہندوستان کے 1857 کے دا علماء راپا سیدل دا ملنگان راپا سیدل انگریز سامراج کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے انگریز کو کہا انگریز تو میرے ہندوستان کو چھوڑ دو انگریز تو میری عبادت میں ٹانگ نہ اڑا وہ انگریز میری عبادت کی توہین مت کرنا انگریز میرے دین کے اقدار کی توہین مت کرنا مقابلی دل جڑیدل جنگیدل یہ خواہ جڑا ویلا چالودا آخواہ جنگلم چالودی اید دلی نواخلی تردی خیبر پورے داسیونا دا تاریخ کتابونا واروا داسیونا نشتا چاگی پوری و عالم بزوڑن نو لیکن علماء واقع کاروان پریخودو نید پریخے سور کی کھالوں میں علماء کو بند کیا جاتا تھا دا سور سرمن دا سور وخب دیوی استا آگا سرمن کے بے عالم بند کرو بیا بے پرسو باندے ہو تڑلو بیا بے جوندی جاڑا زوڑن کرو بیا بے پدغشو نشانی اغسلی بیا دا غین بعد بے پتیل وارل وہ بے سوزولو دا دلی جامع مسجد کے ولارم دا دلی پا جامع مسجد کی اور تالاب دے آگا تالاب تمہیں قتل ماسبخین نمونز پا وقتی سل علماء بے علال کرو مازیگر مونز وقتی بے سل علال کرو ماخام مونز وقتی بے سل علال کرو داغی سرون بے تالاب کے پر خودل تنیب اور لپڈیران عمر زولے لیکن زمان دین کو ندرے دو اور انشاءاللہ قیامت تک کے لیے کوئی مائی کلال مجھے نہیں روک سکتا اسلام زندہ باد حق زندہ باد دا جواب سودا سی ورکړي سفر موږ کوم ځای نه روان یو هغه د دشتو د شریک دغه نه د شانګلي او د پورن او د پوره دغه نه دا سیدرتي مرګرا په ندا سره روان ثوابه نه داسې ستاسو پېښاور دلتا نستانا بیا اس مردان اور مردان نسارت توجہ محمدوی جنسی کی عزیریوں اور بسی ماسپخید بیا پاپ پر دیر شاہی جہاں مسجد کی عزیری مازیگر بیا پر دیر کی عزیری ماخام بیا پر ثوابہ کی عزیری اور بسی بدر لاہور کی عزیری یو سلسلہ روانہ دا بدر اسکر خوغاو اور بسی دواباو اور بسی رنگو داسی اور بسی گرد مسلمانہ دی دلتا دلتا ناستی 1857 جنگ آزادی را علماء دا سور پا سرمنوں کے بنکڑے شو اس وزولے شو دا اس پنے منگز روڑے شوی دا عالم پا بدن بے دا سکے خودی را کاغلے بے دا ٹول بدن بے ورلا دا اس پنے پا سرمن باندے دا اس پنے پا منگز بے ورلا پا دے سرمن والا دا سرمن بے ورلا منگزولا پا دے کے بدا سے ترچے دا غف جوڑے دے دا سرمن جوڑے دے لیکن زمان قرآن کریم ہے وہ ندرلو نند دا زمان مدرسہ بندہ کے زمان دا اللہ پزاد قسمی
ستا په پارک کې خلک ټیکټ واخلي د کرکټ تماشې ته ولاړي زبم ټیکټ واخلم زما دا علما هم ټیکټ واخلي دا طلبا هم ټیکټ واخلي دغه د کرکټ تماشې کې زما قرآن او سنت پڑھاو ما بسوک منی کوي زه د دې وطن باشنده یم که زه چمچه کې کینم تا زما مدرسه بند کړه زما په چمچه کې حبیبي قال حدثنا فلا عن فلا قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه آئین تا سره نشته چې زما دا جواب بند کې دغه دا وای زما په دې چوک کې ولاړم چوک کې ټول خلک راجمع کیږي څوک ناله جاړي څوک پارک جاړي څوک کور جاړي څوک سویګیز جاړي زما قرآن جاړم کچره دغه نه وي زما دکان په بازار کې دکان په کرایه باندې والم سارا سره سکار زګ نشتا چې دکان په کرایه سو والی کنه سوار په ټکې کتل په خرڅي که سپر سٹور په کې جوړي زباغي کې اړه من قرآن به خلک راضي به او هغه خلک ته نه کول نشي زما د مدرسې بنیاد زما د الله فزاد قسم وي چې تا تاریخ ختم نه کړی شو انګريز साम्राज्य ختم न करें शो रब्बे काबा की कसम आज तो हम इतनी तादाद में हैं कि अगर किसी ने मदारिस का नाम लिया रब्बे काबा की कसम उसकी जुबान बुड्ढी से खींच कर नीचे फेंक देंगे इंशाअल्लाह जरा बुलंद आवाज से जरा और भी बुलंद आवाज से हम तो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आजम के बच्चे हम तो कासिम ननोतवी के बच्चे हम तो हजरत मदनी के बच्चे हम तो शेखुल हिंद के बच्चे 1866 के दारुल देवबंद की ओजल वलाड़ो दासी में कत्ल होने था ये उन इस्तालान दिया उस्ताद दे यो शागिर्द 1866 के नाज़री उस्ताद सबक का शागिर्द इज़्दकई 1875 के शागिर्द ने शेखुल हिंद जोड़ शो मदरसे बुनियाद जोड़ शो देखो हम तुलबादी आंखों लबारी क्लासों लगी दिल्ली यौदाना रोनावा अंग्रेज हैरान थे एक अनार के दरख्त के नीचे 2 बंदे बैठे हुए थे आज यहाँ पे 20 कमरे मौजूद है ये क्या हो रहा है तो उत्तर प्रदेश व इसराइल स्ट्रेची बलियो नुमाइंदा अहलकार दागनुम जान पावर दे दारुल देवबंद के ओले गलो आगा वक्त दारुल देवबंद वड़ू के होते लस कमरे बके बयो कमरे के शेखुल हिंद सबक पढ़ा हुई बल बोलना बरकतुल्लाह सबक पढ़ा हुई बल सबक पढ़ा हुई बल सबक पढ़ा हुई दे चोर से दो दारुल यो कमरे तजी अगे न बाहर राउजी आखिर के खपल खत चिरी की तारीख और आगो के मौजूद है खत के ढेर से निकली थी लेकिन आखिर की निकली जो ताज बरतानिया वो मिस्टर स्टेची उत्तर प्रदेश के वजीर आला उत्तर प्रदेश के वाइसराय जरा सुन लो अगर पूरी दुनिया में कोई भी कॉलेज और स्कूल हो और तुम्हारे लंदन में ब्रेडफोर्ड में स्कॉटलैंड में ग्लासगो में जो यूनिवर्सिटी हो उनके तमाम प्रोफेसरों को अगर तुम कहते हो कि ग्रेजुएट हो जाए दारुल देवबंद में भेज दो दारुल में 2-2 साल कम से कम गुजार कर तुम्हारे प्रोफेसर बन जाएंगे जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह दाजन वंदा जान पामर वही अंग्रेज जासूस वाइसराय उत्तर प्रदेश दे हिंदुस्तान लू सूबा सब के पगुड़ गुड़ कर से दले खाना बोन मगे के दे देवबंद मगे के दे सहारनपुर मगे के दे नानोता मगे के दे गंगो मगे के दे जलालाबाद मगे के दे गाजियाबाद मगे के दे मेरठ मगे के दे डाटोल गुरदासपुर सरदा से लगे दे लू सूबा बागलू सूबा के अजीब सूबा दागे वाइसराय चकम खत लिखी ताज बरतानियत यो खत लिखलो वे कचरे दखल प्रोफेसर जोड़न वाले इंजीनियर जोड़न वाले डॉक्टर जोड़न वाले नवेदा खबर अखबारा दारुल में देवबंद ते ओलेगा च सजदा की नबा बदन डॉक्टर जोड़ी व सुभान अल्लाह जमा पे मदरसा के सुबदाग लगे तासु ने होता पोस्ट को पुख्तानी करा जी तो दिन में उनकी तो सोले खैर हो गया ना पुख्तानी सुख पुख्तानी दे लगता ऊंचे तक सुख पुख्तानी पर पुख्तानी या बंदा मुलियान से तो मुसलमान ना खाती ना तो बिना के गड़े रईस का जीवन तो बारम ना सीधा से हो सकती है खरीदे चापसों का वस्ते कसम दे जन्नत का फदी मजलिस से पुडरिया ना तो चावल डोडे नो और कोला मुली से बदला डोडे रहा वो भी मोर तक के हो या पुडरिया भाई कभी भी दाखिल कैसे खबर है कि मुलियान भी हम का मुसलमान से हम
موږ مسلمانان چې په لوګو نو خو دې راته ده بندګان په ټول درته کافران دا په دې شاړو باندې چې هغه پلار ما ویږي دا بس دغه ته جوخ کړي بل موږ کوم چې دیوبند نارمه ورن روان یو اوس دا په دې لګي چې دوه کلمه روان یا الله دا کوم ځای ته راو دې ملګرو ته مې دې جوړون افغانستان ته ورته نو دې ځای ته راغلو دې راته د ډډې والی دې خپل کلی کې سبحان الله سبحان الله تاسو کې یو پښتون دا برداشت کوي چې دا غلور د اسلام آباد په چوک کې ولاړ دی ټولي دنیا ټي وی ګان دی ورته داسې کیمرې نیولې او هغه دې داسې لاس اوچت کړي بیا دې بینر لګولې هغه بینر دې د خپل بچداني جوړ کړي هغه کې دې غشې خي او بیا دې دا وایي چې میرا جسم میری مرضی میں جو بھی کرنا چاہوں کوئی مجھے روکنے والا نہیں تاسو کې یو څه چې دې اجازه ورکړي ټول وایي څوک وایي چې دا اجازه بنور کوم لاس اوچت کړي علامہ اقبال کو بالکل غږ نه کوي تالاس نه دی اوچت کړي هغه علامہ اقبال چې دغه سره ناس دی دغه په شان سوچ کې پروت دی لاس نه اوچت دی تاسو اجازه ورکولې شي څوک نشي ورکولې نشور کوله بلکې زه دې حدا پوری او ما نه دی ریکارډینګ وکي ما دې څوک مړ کی لیکن قسم په خدای زما په کور کې دی الله دا سه وخت راولي چې زما خور لور په چوک کې ودرېږي دا سه وکړي قسم دې چې الله علیکم د زلزلہ هوا ہے چې دا د قانون مذاق وړاو زه نه او بیا سوچو کا کله چې اسلام آباد کې دا راوته لاسونه داسې اوچت کړو ټول دنیا کیمرې ورته برابر وي هندوانو قتل په هندستان کې هندوانو به وګوري دا د مسلمانانو په اسلام آباد کې چې نه کوي انګريزانو په وایس اف امریکا ما خپل لگا دا غیر کلیپ واغستو په خپل لگا باندې چلولو بي بي سي چلولو وراشي وګوري د مسلمانانو چې نه کوم کردار دا مسلمانانو دومره خپل آزاد کړل مونږه وګوره څنګه کولا خبره کوي لیکن هغه کیمرې په بل رضرا نغلي کله چې زما د مدرسې بچي زما د تبلیغي زما د عالم زما د مسلمان نور دغه هغه چوک کې په بل رض ولاړه وا ورته په سر باندې ټول بدن چولې وا لاسونو ته دستانه چولې وي ته جرابې چولې وي اعلان کولو میرا جسم میرے پروردگار کا دیا ہوا میرا رب جو چاہے میرا جسم وہ کرے گا میرے جسم پہ میری مرضی نہیں چلے گی کون جواب دے گا دا پاگی پابندی نشو لگولے زمان پاگی نشی لگولے میں دعا کرتا رہا ہم دعا کرتے رہے وہ دغا بولتے رہے ایک نقطے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا لیکن جان لو حکمرانوں آج پاکستان وہ نہیں رب کعبہ کی قسم پاکستان کا بچہ انشاءاللہ اتنا حیا اور غیرت کا حامی ہے کہ انشاءاللہ پوری دنیا بھی آ جائے انشاءاللہ میری بیوی میری بچی کو اپنے پردے سے انشاءاللہ کسی اور طرف نہیں کر سکتے انشاءاللہ قرآن کریم جواب ورکڑو ان سے بدا جواب بھی پکٹو خلقو ڈر بد لگے دو الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون پلیتان خزید پلیتانو سڑو دپارا د اسلام آباد پلیت شرابیان زنایان چې د اسلام آباد پروډونو ټوله شپه په گاډو کې د شرابو په نشه کې ګرځي دغه پلیتانې جنکۍ ټیکسیانې د هغې دپاره والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات د مدرسو دا باجیګانې د مدرسو دا وړې جنکۍ د تبلیغ کې وطن کې دا جنکۍ دا د دې امت میندې خویندې دا د دې امت بیبیانې او بچې بوي والطیبات للطیبین پاک دامنې جنکۍ با پاک دامنو سړو دپاره وي عائشہ صدیقه با محمد رسول الله دپاره وي والطیبون للطیبات او پاک دامن سړي با پاک
دامنو خزو دا پاروی کلچ چوکے پریدا پربندو دریدا دا دا غٹائٹو دا کافرانو ظالمانو دا امریکی دا پیٹوانو او کلچ پا برکا کے ملبوس او دریدا غزماوا وغلوی آوائے سبحان اللہ زمان نوجوان نسل چی کلام مدرسے ترازی دی علماء مجلس ترازی زمان دا اللہ پزاد قسمی زیوزل نماسکونا زیوزل گلاسگو یونیورسٹی تلارم انگلینڈ نا لندن نلارم گلاسگو یونیورسٹی کمولکانو چی بوتلم ماغی توی اغی ما توی چلتا شرابیان انگریزان دی تول ورز دسور وخفری شراب و نشک براتی دی منصر آستل کی دی دیر دن تنگ راغلیو تاپس راغلیو منصر لارش شاہی سر بلک باس مباحثہ کو زم پا سوچ کے لارم ما غالکانو توی تاسو کی دا دومرا تو قرآن قدر منزلت کم زین راغے لندن کی اسی گئے پسکاٹلین گلاسگو گھوندے دا شرم و دا حیاء نا پاک زی کی اسی گئے چلتا نسوک حیاء پی جنی نا شرم پی جنی نا پردہ پی جنی نا زنا تسوک نا جائز وی سر عام زناگانی کی گی دا تاسو دم رکلک ولی ادر دے ما دیوی مما شوالی کی مدرسی تتلیو دا غسی استازان و ملنگانو تناستو قرآن راتوے داغ قرآن ببرکت زمون فضل کے داغ تربیت جذب پراتاوا کلچوے مندل ترالو ویننم دھوکا لکیگی وی قسم دے پدسترخان باندے دا خنزیر وخم پرتوی او شراب پراتی دولو رد شراب دور دوروی پابندی پی نشتا لیکن ویدہ اللہ ذات گوا کم پدا غفل زندگی کلام دا شراب دویم دی پوزیتا ندے پریقے او داغی دا اخلاق و برکتو چاگ انگریزانو سرمات خبری کولی ین جنریشنو دولش پتیر شو اچھی سہر شو قسم دے اگئی دیارلس انگریزانو ین جنریشن داغی یونیورسٹی آگا سٹورنٹانو چک طول رز بی عیاشی کولا دیارلس کسانو کلمہ لچ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بات دیوبند کی آئی ابھی میں دوستوں سے کہہ رہا تھا اس میں ملگل ہوتوے میں خبر دیوبند راغلا مسجد نبوی کی دی امام الانبیاء دروزے بفا کے حسین احمد مدنی دا حدیث درس ورگئی بہی قال حدثنا فلا عن فلا قال صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سے موقع اللہ چاچا لورکڑی چی دی امام الانبیاء دروزے بفا کے حدیث درس ورگئی او بیاوی قال رسول اللہ ونوی داوی قال صاحب هذا القبر صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں مدنی تیرے کردار پہ بلند آواز سے منگت تاسو ٹول بدی معشومانو پوجہ جنت تزو داسی غیرتیان معشومان دی اللہ ارچا لور کی لگا تاسو لیچی در کی آمین جی مگر دیستا خبر مزارا کلا دیتا کلی شیوی مال استاسو دی چپ کے ناستو ڈیرا مزارا کلی خالق ارض و سما دی منگا تاسو دوارو تا دا مزا مبارک یقیناً عزیزانو زیو دعوی سر یو خبرکم ما دنیا کتلی دا داسی داسی قومون میں کتلی دی داسی داسی دشت میں کتلی دی ہندوستان کے من یوزل دا بمبئی پہ یوزنگل کی رک شدرے ورزی من ہرنے بوشتے و غبم خوڑے من رات لار نمعلومی دا درزی دویس نمعلومی دا چپا کم بزو بارک بیالار معلوم شو افریقی زنگلات میں کتلی چینا پرتاگال داغی زنگلات میں کتلی دادا دی انگلینڈ نا چار چاپیرے سورج جزیری دے سمندر پا گھٹونو کے دامی ٹولی کتلی دا سے بخارا سمرکان پا بلخ پا دے اطراف باندے دا سے دروسا و دے چیچینی آخری تر کوئی کاف تر سرا پورے دا سے دشتی میں کتلی دا سے قومون میں کتلی لیکن دا اللہ ذات در تگوا کو یقیناً عزیزانو دا سے دا عرب و عجیب خلق میری دلے دے دا عرب و ملکونو کے عجیب قومون میری دلی لیکن عزیزانو یو خبر تدعوی سرکم بالدلیل کم بس
بالدلیل درته یو خبره کوم یقینا تاسو په ټوله دنیا کې وګرځئ ټوله دنیا کې ګرځېدو نه بعد بیا د خپل وطن عزیز پاکستان ته راشه بیا سند بلوچستان کې وګرځه پنجاب ته لاړ شه اخر کې د خپل کې پی کې ته راشه زما د الله په ذات قسم استا په دې وطن په دې کې پی کې چې د دې اهل حق په برکت د دې علماء په برکت دې ځای څومره حق ویونکي او دې ځای څومره قرآن والا دې ځای په کوم انداز مؤمنان دې ځای څومره پرده دا تا ته ملاویږي قسم دې دا تا ته مکه او مدینه کې نه ملاویږي ذرا بلند آواز سے ذرا اور بھی بلند آواز سے ذرا اور بھی بلند آواز سے زکا چې زما پروردگار مونږ ته ګوري زما رب زمونږ ته ګوري زه د خپل محبوب صدا بیانوم زما محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي یاره ایمان دې ته وایي یقینا یا ماشومان زه به درته سلوټ وکړم मैं तुम्हें सलाम करता हूँ अल्लाह की कसम तुम हमें पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जाओगे इंशाअल्लाह دا پټې پټې چې د سپین ټوپو والا دا واړه مګړې دا به جنت ته بوځي انشاءالله د دوی په برکت ستا په دې علاقه کې دا ټوله علاقه به الله جنت ته بوځي او جنت ډېر د خوند ځای دی قسم دی جنت کې دا ستاسو دا د اتیاو کال وي چیرې د خپې به هم ډېرې برابرې دی چې ګوره وي دی خپله ټیک ټاک شي بیا به ورته کوی بابا ستا خو خو کار نه کو دی وایي صورت بچي خپله ګورې نه داسې وي اپاشه داسې تیز به روان دا به الله تعالی جنت کې دا ټول څه برابر یو جنت کې موږ تاسو دغسې یو ځای یو انشاءالله تعالی جنت درسونه ورځي دا به څوک پوره کوي جنت کې به انشاءالله تعالی موږ تاسو ټول برابر یو انشاءالله ورګي دا یو دوه درې خبرې کوم خپلې موضوع ته بیا راځم خو ښه ده ستاسو داسې ده که باران راغی دا ټنټې والو نو تختۍ به کوي به څوک څوک به تختي لاس اوچت کوي د امام په ابتدا کې په امام پسې سورې فاتحه د مقتدی لپاره ویل دا څنګه دي دې ته خو وضاحت ضرورت هم نشته تاسو یو خبره تاسو ته کوم چې تاسو چې چرته په جرګه باندې ورشئ چرته که نه چا سره خبره کوئ نو تاسو ټول خبره شروع کوئ که یو پکې ځان له مشر کړي ټول خو پلاران نه که نه پلار خو یوي که نه بس د امام پلار درله کافي دی که نه تاسو نور پلاران به دې د کوم ځای نه راوستئ دا د پښتو جواب عوامو دپاره علما پوهېږي چې قرات الامام قرات له او که یو سړی وایي چې لا صلاة الا بفاتحة الكتاب دې مفسرین محدثین څه توجیه کوي علما په دغې باندې پوهېږي ما تاسو صرف پوهولی لکه ما ته یو سړی وایي استاسو ته یو سړی وایي ګوره ستاسو دا مولیان وایي چې دا عذاب قبر چې ده نو دا حق دی ور سړي ته به عذاب میلاوېږي نو چې څوک زمري وخوري نو هغه ته به عذاب چې میلاوېږي نو هغه ته خو عذاب میلاوېږي د زمري خو څه ګناه نه دی کړی ده ته دی چې د هغه په خېټه کې دی هغه ته عذاب میلاوېږي ده ته هم تکلیف دی نو موږ ورته زر ووایو چې کله عام خلک وي نو علما په خپل جواب خو پوهېږي خو چې عام خلک یې موږ ورته وایو میخه دې ساتلې ده نو وایي آو که دا دې نه ساتلې غوا خو به دې ساتلې وایي آو ستاسو میخه کې یا غوا کې چې چینجي وشي او ته ورله کمبیله یا بابېړنګ راوړې د بازار نه او هغه بابېړنګ او کمبیله چې ورکې او د هغې په خېټه کې دا 15,000 چینجي او په هغې باندې دا بمباري د بره نه هایډروجن بم وغیره چالو شي نو دا میخه ډک وایي هغه ښه په ارام کله یو ته ګوري کله بل ته دننه دا درزار چالو وي څوک په سر لګي څوک په خپو لګي څوک په دا کونه لګي دا ټول اخوا دېخوا کېږي او دا ټول چینجي بارو ودرېږي میخې ته پته ونه لګي نو الله تعالی که دغه ځای کې دا نظام چلولی شي نو که د زمري خېټې ته چرته یو انسان لاړو نو الله ته سزا باندې قادر نه دی څه پوه شوې زما په خبره باندې نور تفصیل کې نه ځم ټایم لږ دی سوالونه ګران دي ګران نه ډېر دي ګران به وکړي انشاءالله د تبلیغ په باره کې وضاحت وکړي چې تبلیغ څنګه کار دی تبلیغ داسې کار دی چې کومه ښځه ستا په چوک کې به ولاړه وه او دا
ایډی ای بکیدا کنه 1 2 3 به کول هغه خزي الحمدلله غلاسو ته دستانه واچولې هغه خزو په سر باندې ورته واچولې هغه خزه زما استاد عظمت نشان جوړ شو تبلیغ کې چې کوم خزه وزي انو بیا یو سړی دی کوي چې شرعاً دا څنګه دی نو زموږ بخاری چې کله کولاو کتاب الجهاد کولاو کې ترمذی کولاو کا مشکات کولاو کا ابو داود کولاو کا کتاب الطهارت او کتاب فاسی بنا کې نه زیړو جامر فاسی بنا کنه فاسی دل پکې باندې یعنی زستاسو ټول نه زیات تنګم چې په باسم نو ترمذی وغیرہ بتا کولاو کتاب الطهارت باندې کولاو کتاب الجهاد باندې کولاو عائشہ صدیقہ نے روایت ہو کثیر روایت تھا ام سلمہ نے روایت دا بد کم ځای نه راتلو دا ام سلمہ چې روایت ذکر کول نو دادی سبق نخولو آیا عائشہ صدیقہ چې صحابه ته کوم سبق خولو نو دا تعلیم او تعلم نو که چېرې دا تعلیم او تعلم او زنانه د پیغمبر کور تراغلي مسلو تپوس کوي نور زنانه ته رسي زنانه د پیغمبر کور تراله ام المؤمنین نه تپوس کوي بیا نور کورونه ته رسي آیا دا تعلیم او تعلم نو د زنانه او د تبلیغ او د زنانه او د تعلیم او تعلم دا معلومی کی د بخاری نه دا معلومی کی د ترمذی نه دا معلومی کی د ابو داود او د مشکات نه هغه ترتیب را روان دي کوم زما د آقا په زمانه کې او الحمدلله موږ په فخر کوو چې نن زموږ زنانه مدارس ته راغلي بخاری ترمذی ویلو نو زموږ دا په دې باندې فخر دی نن که اسلام آباد کې جواب کو زموږ هغه زنانه کړو کوم چې بخاری ویلو سبحان الله په ځای باندې نور پچغ باندې نیبل چټ کیسې دا سوي چا پسې پنځبریانو پسې ومونس کیږي ازمون کلی د تبلیغي جماعت راغله زمون کلی دا نو هغه زمون جماعت کې کسان چې ورو چې سبق دا سبق تبلیغیانو خپل خبري شروع کړل نو زمونږ په جماعت کې نور کسان نغي یو بل تویره غفلان کې وې د څنګه د صدوی کیسه چالو و نغا تبلیغی جماعت والا پنجابیانو نو زمونږ د محله غبابا نه تاسو کې ادھر بریلوی ہے هغه ورته هغه خود زناور کیسه چالو کړو کون سا جانور ہے ما ورته میں ایسا جانور ہے کہ اس کا نام لینا بھی حرام ہے نو د پسې موږ د کم ځای نه راغی ویږي معتزلی د عذاب قبر منکری مونږ نه کیږي ورپسې مستقل امام جوړول مکروه تحریمی د 22 علماء فتوا پېښتا د دعا فضیلت په کوم وخت کې زیات ده د دعا ټیم نه مقرر تاسو وګورئ په قران کریم کې چې کوم ځای کې آیت ګورئ کنه چې کوم ځای کې آیت ګورئ نو دعا داسې یو شی دی چې د دې وخت او ذکر د الله چې د نو داغه تعداد دا مقرر نه دی کوي چې هر وخت کې تاسو غواړي دعا کوو سیم کوا هم تم کوا ځان تم کوا دغه چې مونږ هم تاتم کو ځان تم کو مونږ ځان تم کو تاسو تم کو نو تاسو مونږ تم کوي او ځان تم کوي مونږ ډېر خلک تاسو کې وي ته قسم کولې چې مونږ ته دعا کې زور ته ما په دې خبره قسم کولې شم چې ټول امت کې هر کلی د جوړ شمغي ته ما سوتن دعا کوم بیا په نمبر او چې ټول امت ته هر امتی ته کاغذ مخالف مینو دعا ورته کو اوس کته دا وای چې دې ماته د خپل بنگلې دعا او کې د خپل بنگلې دعا درته بالکل نه کوم چې ستاد یو ډېر خپل بنگلې او بیا د پاغي کې نیری او سویمنګ پول دی پکې او پاغي کې خلک لام بي بیا ته ما د سړی زوی نه مانی ته بیا ما ته مولا ال ته بیا را شخه دی ریتا زم د صورت په چې د وستا دی ریتا درځم نو دا دعا درته چری نه کوم نه درته د خولي ګاډي دعا کوم چې د خولي ګاډي دعا درته کوم نو بیا ما پسې را روانه پارن دی ګوته هي ما ته وای او شیخ دا درنګا ګاډي ته چې ما ته لار ملاو شي دا دعا درته نه کوم نه درته ډېر خولي موټر سایکل دعا کوم دا درته چری نه کوم په دنیا کې ځکه چې خو موټر سایکل درته ملاو شي نو دې تسلین سری سری خپل لري مواور کړی او دا ټرار دي چې په ټوله لار باندې دا دعا درته چری نه کوم ها که چری وای قسم وکا نو هغه دعا درته کوم چې پروردګارا په جنت کې ورله خپل تخت ورکا الله په جنت کې داسې بنگلې ورکا چې داغي مثال د په خوب کې چری نه لیدلی الله داسې خوري ورکا چې کترینه ته نری رشي پروردګارا
داسې جنتونه ورله ورکا داسې نهرونه ورله ورکا لیکن یو خبره ته کوم که چېرې تاسو یې زمونږ نه مخکې کړئ ځکه مونږ مولیان یو تاسو خو زر عمل کوئ مونږ پکې لږ ګډوډ یو که نه هسې نه چې الله وایي چې د امیان ټول د دې علماو په خبره دې مدرسې ته راغلي او عمل یې پرې ډېر زر کړو او تاسو یې رانه مخکې کړئ نو په ایمان به یو وعده کوئ تاسو به ورته وایي چې الله ګوره دی راته چل خول او دین را سره کا په ایمان به وایي په ایمان یې وایي که تاسو مخکې جنت مونږ به ځان سره بوځئ مونږ یې که بوتلو که نه مونږ به هم تاسو ځان سره بوځئ انشاءالله وعده به صرف فرق به دومره مونږ ورته وو چې الله دی به رانه لږ رستو را روان یي ځکه چې دلته خو ستاسو بدماشۍ ټولې مونږ وسه کوي نو چې هلته خو زمونږ لږه لږه چلېږي که نه ټیک ده که نه که تاسو الله مخکې جنت ته بوتلی وعده م د الله مخکې کړې ده مونږ به اواز به کوئ چې الله دې مولوي صاحب راته چل خولی الله ده راته د عمل چل خولی او د علم چل خولی الله دې ما سره ولېږه وایي به که نه مونږ یې ولیدلو نو مونږ تاسو خو ډېر د بخیل زامن یې ښکاري نه راته چې دا وعده پوره کړي خو مونږ ګورې سخیان یو قسم دی مونږ ورته وایو چې الله دی هم راسره دي نو انشاءالله ټول به یو ځای جنت ته ځو اول ته به زمونږ خیال تاسو ساتئ مونږ به ستاسو ساتو ښه انشاءالله بس بیا خو جنت داسې باغ دی که نه چې چا پکې کومه حوره خوښه یې منډه وهه ځان له خوښو پکې څوک به درته څه نه وایي دلته خو ته تباه او برباد شوې په بازار کې دا چې داسې سره څوک ناست دي داسې په یو سترګه زه خو ورته نه ګورم سړي زوی نه وي ارامي زه خو ورته نه ګورم ما خو مولوي صاحب زه خو دې خوا سترګې هلته غرقې کړي دي زه خو ورته نه ګورم لاړې دلته بهېږي الله دې دا لاړې ستاسو جنت کې وبهېږي انشاءالله تعالی دا په جنت کې به تشې مزید دشتونه او بېغمه یې دوړه به پکې نور به پکې او خوشحاله وي خو عزیزانو لږه زندګي د ګوره دا د قرآن و سنت له ورکړي ګوره اسانه خبره کاروبار کوه الله دې نه منې کوي مدرسې سره مینه کوه د دې د پوټې پوټې طلباو سره مینه کوه د علماو سره مینه کوه مړه دې چا نه څه غواړي علما مړه چا نه که تا یو کپ چای پې وڅښول نو لکه ستا پې کوم کور روان شو خو یو کپ چای نه وڅښول هسې دې ورته ووایي مولوي صاحب ورې د خدمت وایه مولوي صاحب ورې د خدمت وایه نو همون داسې هم پته چې ته پیسې هم ورکوې مولوي صاحب له چېرته نکاح کې هغوی بس ته داسې که ښه بس خیر دی بس ټیک دی چې نالې نو روغندې خپل جیب ته خویې نو خیر بهرحال بیا هم دعا کوه او دې سره مینه ساته او انشاءالله دا د دعوې سره وایم انشاءالله جنت کې به ملاویږو بیا به راته وایي چې او رښتیا دې راته ویلي دغسې به جنت کې یو ځای یو انشاءالله او دا خان به خوشحالېږو به او درزه به درته پکې بیا ښیم چې هغه ډېره مزېداره ده ورشه ځان له راونیسه دلته دا ویلم ناروا دي حرام دي اول ته ورته دا قسم دی دا بوډاګان والله که دې راټینګ کړو قسم دی دا به دومره مزې کوي که نه جنت کې قسم دی چې دا امام الانبیا له یو بیبي راغله بوډه یې زنانه وه وایي د الله رسوله ما ته دعا وکړه چې ما الله جنت ته بولي سردار کونین ورته وایي نه نه بوډاګانو خو به جنت ته نه ځي بس په چغو چغو په ژړا شو زه د هغې د وجې دی مشرانو سره دا ګپ ځکه لګوم زما پیغمبر ورسره لګولو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بوډا ډېر زیات وژړل چې ډېر یې وژړل امام الانبیا ورته وایي راشه بیبي چې راغله ورته وایي بیبي دا خو ما ځکه وي چې ته به جنت ته بوډا یې نه ځې ته به جینۍ شي نو جنت ته به ځې دا ټول بالکان دا به د 35 ساله لکان یې ټول یقینا عزیزانو او د مشرانو قدر خو ځکه کوئ قسم دی یو د دې د سپینو ویښته دي سپینو ویښتو ته الله هر څوک نه رسوي ګورئ د دې د سپینو ویښتو نه زما الله له حیا ورسوي پوه شوې دویم دا چې دا زما د پیغمبر زمانې ته نږدې دي نو دا په جنت کې زموږ سرداران دي دوی به مونږ هم ځان سره جنت پورته بوځي انشاءالله که سحوره نیمه رانه دی مخکې واغسته نو خیر دی کله چې جنت ته بوځي نو خامخا به دا خیال ساتو که ټیک ده دا بل سوال دی د ملګري دا خو دا مسایل دا په مونځ کې رفع الیدین امین بالجهر دا څنګه کار دی او د نیت دپاره د لاسو کېښودل په کوم ځای کې دا خو د تاسو کې خو دا شی نشته که نه دا مرض ټول وایي
تاسو کې دا مرض نشته وای چا کې دا مرض نشته چا کې لا سوچت کوي نه دې کې خو نشته کنه بس دا مرض نه موږ تاسو الله وساتي الله دې موږ تاسو د خور ټولو نه وساتي دا ډېر ګنده مرض دی چې سړی خپل ارتي کړی دې بد دی تاسو کله کوی قسم دې ډېر خطرناک شی دی چې اوس تر رواني سړی وي مانو کې صراحت دی لانجاړې دلې الله دې موږ تاسو د خور ټولو نه وساتي دې ټول ډېر پلیت شی الله دې موږ تاسو وساتي نو ورته وي کنه ان شاء الله وای نه ورته وي کنه لکه لاسونه ټول وجد نشو لکه لاسونه وجد کې پته نه لګي تاسو کوم سخراړه مراړه شته شیخ کا کلاس کته دی ولې خیر خو دې ها نشته درکې کنه او کنه پښتانه ګوره پښتون نه چاته پوزو کې عمر دې څومره دی دیرش کال لس کال بعد بیا راغی ورته وی کاکا ستا عمر څومره دی وی دیرش کال دی وی دا خو لس کال مخکې په پښتونین تنظیر دې پښتونین زما خبره نه بدلیږي نو څنګه چې تاسو خبره بدلې شي نو بدلیږي کنه ان شاء الله دا بلې لیکلې دي دعا اجتماعی بعد الجنازه قبل الدفن نه خو جنازه کې دعا وشته نو بیا د هغې نه بعد خو ضرورت نشته چې مړ خف کې قرآن تلاوت ورته وشي هغې نه بعد بیا دعا وکړي چې الله د حساب کتاب پې اسان د نور خو دا جنازه کې ووایي که نه چې اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغایبنا خفه کېږې مه که بعضې زمونږ مشران یې کوي نو هغې سره به خپل څه دلیل وي بهرک مونږ سره دلیل نشته نو مونږ یې نه کوو پوه شوې که نه زما په دې خبره به تاسو پوه شوي چې ما دا خبره څنګه وکړه پوه شوي ټول که نه الله دې مونږ او تاسو د قرآن او سنت تابع وګرځوي عزیزانو دا یو وعده به را سره کوئ لکه چې څنګه هم دا وعده وکړه چې که مخکې جنت ته لړئ مونږ به ځان سره بوځئ نو که مونږ مخکې لړو نو تاسو به ځان سره بوځو زمونږ هم د سره وعده ده اوس دا وعده را سره وکړئ د مدرسې سره به څوک مینه ساتي د علماو سره به څوک مینه ساتي د طلباو سره به څوک مینه ساتي ټول به ساتي مینه که نه په درون نظر به ورته ګورئ که نه انشاءالله ٹھیک ده که نه او زه چې داسې وزم تنګول به هم نه کوئ که نه انشاءالله آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين دعا و مشرانو کې الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين الله زموږ ټولو صغیره او کبیره ګناهونه معاف کړي الله ټولو په حال رحم فرمایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنت او عمل کولو توفیق راکړي الله صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په نقش قدم د تلو توفیق راکړي رب کریم اهل سنت والجماعت علماء دیوبند اکابر سره موږ همیشه د پاره قائم او دائم وساتي پروردگار د مدرسو سره مینا محبت وساتي الله قرآن سره مینا محبت وساتي رب کریم زموږ د ماشومان الله دا ټول خوري ماشومان دې زمون ګورو رب استا در تر غري دې استا کتاب اورې بول راغلي پروردگار عالم دې دا راتک په وجه په ټول باندې رحمتونه ووري الله زموږ ټول په کورونو کې دین راولي الله زموږ د ماشومان نیک فهم صالح لوی کړي پروردگار عالم د قرآن کریم او د سنت داعیان وګرځي رب کریم ټول ته حیا او عفت او ابرو زندگی نصیب کړي پروردگار عالم خپل رضا ټول سره شامل حال کړي الله د ټول رضا شي رب کریم د علماء د درجات عالیه نصیب کړي د علماء د قدر کول موږ توفیق راکړي پروردگار عالم د علماء د قدر کول توفیق راکړي الله دې مشران او سپیڅلو مشران او الله د قدر کول توفیق راکړي الله په ماشومان او کشران او شفقت کول توفیق راکړي الله د علماء او طلباء او قدر زموږ په ذهنونو کې واچي پروردگار عالم او وطن عزیز پاکستان د چې دا چا کوي ستري دي الله په خپل ارادو کې ټول ناکام کړي او الله دا وطن د اسلام قلعه جوړ کړي دې په حیاي په غیرتي وباسي
अल्लाह के लिए हुक्मरानान दियो को पगटो गटो हदो बाने सोरा खालिक दे अल्लाह दे शराब और ज़नाने बच की रब करीम और सही मुसलमानाने की और अल्लाह पदी वतन बाने सही इस्लामी परचम उतरे रब करीम अदा मुसलमाना में अकेला उतर से अल्लाह आखिर वक्त दा करीमा टोलो तनसीब की और सर यो दुआओं के विफाक मदारिस इम्तिहान जोम दे दी सुमरा मजदूर ची चालू है जमादा ची चालू दे दुआ और दो के अल्लाह बगे टोल कामयाब की जियादी जी अमीन चालू दे दुआ और दो के अल्लाह बगे टोल कामयाब की और चालू स्कूलों कॉलेजों ने इम्तिहानों ने चालू दिया चालू पहलू की दी अल्लाह आगे की कामयाब हो साथी और आखिर वक्त दा करीमा नसीब की ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह केरे जी जज़ाकल्लाह वसो तासमुला हम दुआओं का दरबार किराम और आसमान मंजूरी और को इम्तिहान शमे दे दर्जे हिफ्ज़ पदरजा की केरे हुआ हो पास आओ जी आखिर की शिरीरी तफसीली जज़ाकल्लाह खैर द हिफ्ज़ पदरजा की अव्वल नंबर वाले फरमान 98/100 नंबर है फरमान हिफ्ज़ पदरजा की अव्वल पोजीशन 98/100 द हिफ्ज़ पदरजा की और अव्वल पोजीशन के सरकम मरकरे दे खान वली वलद तुराब खान दम 98/100 नंबर है रसूल की दुआकम सन द हिफ्ज़ पदरजा की दोयम पोजीशन मुनसिफ रहमान वलद कदीम खान 92/100 दो नबी द हिफ्ज़ पदरजा की दोयम पोजीशन बांधे दे सर मरकरे दे सुभानअल्लाह वलद असलत खान 92/100 नंबर है द्रयम पोजीशन बांधे इमदादुल्लाह वलद तुराब खान 85/100 इमदादुल्लाह द्रयम पोजीशन बांधे द हिफ्ज़ पदरजा की गल मरकरे दे अहमद वलद ताज मोहम्मद 85/100 अहमद बिन ताज मोहम्मद और द हिफ्ज़ पदरजा की द्रयम पोजीशन द्रयम तालिब इल्म दे यूनुस वलद जाजी खान 85/100 नंबर दर्जे नाज़िरा की मुकम्मल कुरान के इम्तिहान वर्करे दे अव्वल पोजीशन माली मोहम्मद साबित वलद अव्वल गुल 97/100 नंबर अव्वल गुल और दर्जे नाज़िरे मुकम्मल कुरान की अव्वल पोजीशन माली मोहम्मद उस्मान वलद सिफत शाह 97/100 दर्जे हिफ्ज़ मुकम्मल कुरान दर्जे नाज़िरा की मुकम्मल कुरान के पोजीशन मोहम्मद जुबैर वलद नेक मोहम्मद 95/100 दर्जे नाज़िरा द्रयम पोजीशन मुकम्मल कुरान के अदनान वलद लालजान 88/100 दर्जे नाज़िरा की मुकम्मल कुरान के इम्तिहान द्रयम पोजीशन अबू ज़र वलद दोस्त मोहम्मद 88/100 नंबर दर्जे कायदा की अव्वल पोजीशन वाली मोहम्मद इसरार वलद इब्राहिम खान 100/100 माशाअल्लाह दर्जे कायदा की अव्वल पोजीशन दिलावर खान वलद खुबिया जान 100/100 माशाअल्लाह सब के सन नंबर दिलावर खान दर्जे कायदा की दोयम पोजीशन मोहम्मद अली वलद सरकार खान 97/100 नंबर माशाअल्लाह मोहम्मद अली दोयम पोजीशन मोहम्मद कासिम शाह वलद नजीर खान 97/100 मोहम्मद कासिम शाह और दोयम पोजीशन वाली किफायतुल्लाह वलद सिफात शाह 95/100 किफायतुल्लाह माशाअल्लाह दर्जे नाज़िरा अवला पारा की इम्तिहान शुरू अव्वल पोजीशन एहसानुल्लाह वलद असलत खान 95/100 नंबर एहसानुल्लाह स्वयं पोजीशन वाले उस्मान वलद जमील खान 83/100 उस्मान स्वयं पोजीशन रोज़ामीन वलद गुल मोहम्मद 83/100 रोज़ामीन माशाअल्लाह स्वयं पोजीशन खालिद खान वलद तुराब खान 81/100 नंबर खालिद खान स्वयं पोजीशन वाले ज़र आलम वलद खूबिया जान 81/100 ज़र आलम सनाउल्लाह वलद अब्दुल्लाह द्रयम पोजीशन हिफ्ज़ पदरजा की
सनाउल्लाह वलद अब्दुल अहद 85 नंबर माशाअल्लाह। और एजाजी इनाम जी तालिब इल्म अब्दुल जलील साहब का एजाजी इनाम तालिब इल्म अब्दुल जलील। और नाज़रीन सनदुना चिकमो खुशनसीबो तालिब इमाम कुरान मजीद पर नाज़िरा खत्म करे दे अदनान वलदी लाल जान, अदनान वलदी लाल जान, अब्दुल्लाह वलदी अब्दुल रऊफ, अब्दुल्लाह जुबैर वलदी नेक मोहम्मद, जुबैर वलदी नेक मोहम्मद, सिराज वलदी बहादुर खान, सिराज वलदी बहादुर खान, मोहम्मद उस्मान वलदी सिफत शाह, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद साबित वलद अव्वल गुल, मोहम्मद साबित, गफरान वलद हैदर अली, गफरान वलद हैदर अली, अशरफ वलद तहसील खान, अशरफ वलद तहसील खान, खाइस्ता खान वलद बहादुर खान, खाइस्ता खान वलद बहादुर खान, शेर मोहम्मद वलद अहमद खान, शेर मोहम्मद, अब्दुल राज़िक वलद अब्दुल वहाब, अब्दुल राज़िक, मेहरान वलद कुरैश, मेहरान, अली जान वलद साहिब जान, अली जान, अब्दुल वाहिद वलद रशीद खान, अब्दुल वाहिद, अबू ज़र वलद दोस्त मोहम्मद, अबू ज़र, मोहम्मद बिलाल वलद अजमल खान, मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद शफी वलद संगीन, मोहम्मद शफी, मोहम्मद उमैर वलद अकमल खान, मोहम्मद उमैर वलद अकमल खान, आसिफ वलद सरदार खान, जज्बों पे लगता आसिफ वलद सरदार खान, जुमेरात को रज़बानी मास्ताहिन माज़नाबाद इंशाअल्लाह जलसा गरी हसन खेल की इंशाअल्लाह जुमेरात को रोज गरी में बजी गरी हसन खेल की दवा शान जलसा दस्तार बंदी का टूर को शिरकत करें इंशाअल्लाह तरमुन की नहीं या इंतजामी वाला तासु बांधो सुशीली तकसीमी ज़ेज़े बात की नहीं कदम को जज़ाकल्लाह जुमीर और रोज बांधी बनाती करी की आसपासी इंशाअल्लाह दवा शान जलसा दस्तार बंदी दाई को शिरकत करें फिर बोरस बांध इंशाल्लाह मोड़ की सुडीजी मोड़ की इंशाल्लाह फिर बोरस बांध जज़ाकल्लाह सबा सबा फिर बोरस